د کابل په صنعتي پارکونو کې د هغه فابریکه ده چې په لومړي ځل یې د افغانستان درمل او سیرومونه بهر هیوادونو ته صادر کړل. د صادر شویو درملو له ډلې څخه سیروم هغه درمل دي چې 1,500,000 خرید یې عراق هیواد ته صادر شوي دي. د صادروونکې کارخونې مسؤلین وایي له ډیری مودې راهیسې هڅې پیل کړې وې چې د افغانستان درمل نړیوال بازارونو ته لاره پیدا کړي. هڅو یې رنګ راوړ او عربي هیوادونو ته د افغانستان د سیرومو د خرید و لیږد پیل شو. همین قراردادی که فعلا شما شاهد صادرات ازی هستین، این 15 معموله تریلی می باشه که ارزش $580,000 امریکاییه و از لحاظ تعدادی حدوداً 1,500,000 تا بوتل احتوا میکنه. ترکیه زیاتوي د ګاونډیو هیوادونو په ګډون هیڅ هیواد نه غواړي چې د افغانستان سیروم د دوی بازارونه په عربي او اروپایي هیوادونو کې ونیسي. ترکیه وایي افغانستان د سیرومو په برخه کې په ځان بساینې ته رسیدلی دی او همدا لامل و چې له افغانستان څخه یې عربي هیوادونو ته صادرات پیل کړل. شما شاهد ازی هستیم که امروز الحمدلله از لحاظ کیفیت و کمیت امروز ملی شفا به سطح رسیده که میتونه سیروم خود به بیرون از افغانستان صادر کنه از لحاظ کیفیت و کمیت. لحاظ کمیت چون ما فعلا بازار افغانستان الحمدلله کارخانه سیروم سازی ملی شفا کور کردن. ترکیه افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو د سیرومو په واردولو هم اندېښنه وښوده او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د سیرومو په واردولو د بندیز ولګوي. د یادې کارخونې مسؤلین وایي ډېر ژر به په کابل کې د سرنج تولید هم پیل کړي. مرحله بعدی لاین گلاس یا بوتل شیشه‌ای ما که تا 1 ماه آینده بخیر شاید افتتاح از او هستیم و به مرحله نزدیکتر از او خط سرنج و ایویست ما هست که ما سرنجا یا همون بمبای پیچکاری که هموطنان ما میگن ما انشاءالله تا هفته آینده با بازار ارزمی. د سیرومو د فابریکې په 1990 کال کې فعالیت پیل کړ چې په یوه ورځ کې د 120,000 سیرومو د تولید ظرفیت لري او په 3 کاري وختونو کې پکې 300 کسان کار کوي او 24 ډوله بیلابیل سیرومونه تولیدوي.